ډېره زیاته مننه د ملګرو نه او د ښاغلي شمس بنیري بابا نه چې دونه ښکلی پروګرام یې راجوړ کړی دی د پښتو ادبي کاروان له اړخ ورته ډېره زیاته مننه کوو ځکه چې ډېرې مودې وشي او دلته کې پروګرامونه ونه شي که نه او که داسې بابا نه وي نو موږ به اوښ په شا سپو خوړلي وو اړو به نام خبر شوي نو دلته کې شاعران شته دی په هر حال زه به خپل شعرونه ووایم چې د ښار کوڅو کې چا وژلي څوکو د ښار کوڅو کې چا وژلي څوکو ښکارېدل داسې چې د کلي څوکو د ښار کوڅو کې چا وژلي څوکو ښکارېدل داسې چې د کلي څوکو پښتنو غږ د انقلاب یې کوو دا د علم غر ته ختلي څوکو پښتنو غږ د انقلاب یې کوو دا د علم غر ته ختلي څوکو اوس د خالونو تذکیرې دې کوي چې په خالونو دې داغلي څوکو اوس د خالونو تذکیرې دې کوي چې په خالونو دې داغلي څوکو او دا د عزیزانو د یو شعر په تناظر کې مې لیکلی دی چې زما عزیز لالا د جنګ سو شو زما عزیز لالا د جنګ سو شو د سوات شکلې ښکلو کې ښکلي څوکو او ستاسو په پل باندې پل کې هودو ستاسو په پل باندې پل کې هودو بابا په دغه لاره تللي څوکو په وړاندې تللی او په چا نه دی کته په وړاندې تللی او په چا نه دی کته د زلفو دام کې دې راغلي څوکو زموږ خبرې ته چا غوږ نه نسو زموږ خبرې ته چا غوږ نه نسو مشره خو ستا په مرۍ غلي څوکو زموږ خبرې ته چا غوږ نه نسو مشره خو ستا په مرۍ غلي څوکو او دا غزل دی مطلع عرض ده چې تاسو کې ژبه د سوالونو نشته ځکه یې څوک د جوابونو نشته تاسو کې ژبه د سوالونو نشته ځکه یې څوک د جوابونو نشته خلک وسلو نه ارمارۍ ډکوي ما سره ځای د کتابونو نشته خلک وسلو نه ارمارۍ ډکوي ما سره ځای د کتابونو نشته او دا سړی څنګه بې ګناه ګرځوئ دا سړی څنګه بې ګناه ګرځوئ زموږ وینې په لاسونو نشته دا سړی څنګه بې ګناه ګرځوئ زموږ وینې په لاسونو نشته په ټوله ورځ کې مې یو ګل خرڅ نه کړ چا سره قدر د ګلونو نشته په ټوله ورځ کې مې یو ګل خرڅ نه کړ چا سره قدر د ګلونو نشته د دوی د امن نښانې دغه دي چې دروازې یې په کورونو نشته د دوی د امن نښانې دغه دي چې دروازې یې په کورونو نشته چېرته کې مخکې به مړه شوي علما ښه ده چې سا دې د عکسونو نشته چېرته کې مخکې به مړه شوي علما ښه ده چې سا دې د عکسونو نشته موسی پې ګوره کشمالي کړلي ما دې ښیښې په دیوالونو نشته ډېره زیاته مننه